نه کنه چې کله حکومت ډیزل یا پټرول ګران کی نو تاسو د سلو په ځای باندې 150 تا یعنی یو نیم سل ته کرایه ورسوي دا ولي تور خمار بیا راغی د دې تاسو څه مطلب کرایه ګران شو ارزان شو تاسو دې تاسو نه لار راوختن تاسو به یو څه تاسو کوم ماته ګاډي ولاړ دی ولي تور خمار بیا راغی زم نور په دې تاسو دې چونو نه پوهیږم دا تاسو قصه جوړه یار ته کینه یار دې شرشه د تاسو ضرورت ته مونږ وردا خبره کړو چې تاسو نه وکاو دا به تماله صحیح جواب راکې نو ته د جواب نه تختی نه صحیح عام تاسو نه وکیا تو او به چې دغه ډیزل یا پټرول به ارزان شي نو تاسو د 150 روپو د کرایې نه یو خاص نه راخته کېږي یعنی بیا تاسو خپل کرایه کموي نه دا ولي هر ماته توی کنه مونږ کرایه نه بیا کمو یا نه کمو مونږ دومره په ګاډي کې کار کړی یاره ته ګاډي کې کار پیږي چې هغه په وجه باندې مونږ کرایه نه کې بیا کمو مونږ ته لویه مسله او بل تاسو دا چې تاسو په دې ګاډي باندې لیکلي ایر کنډیشن سرویس اي سي فلانه دنه چې به کس کینی اي سي به یو 15 منټه وچلوي ورسته به خبر راسي اوکې چې اي سي خراب شو په ټول افغان څه خبره ده بل پلان کوی تراشي هغه کې دی وهیږي او تابعه ته پوښتنه وکړه یار ته ما په خیال په قصه پیسه نه پوهیږي زه د نور په دې قصو میسو کې نه یار زه در نظم مړه یار دا تاسو کم دي تر وخت سټوډیو د پروګرام د پلان اډینګ مړه یار سولېرا ته ولاړ دي یار نو خپل نمبرې بس عجیب خبره ده یار تاسو چلو شو مینوالو لک صبر